بسم الله الرحمن الرحیم. د یو انسان په غاښ باندې چې کله درد وي، نن درته یو ډیر آسان عمل ښیم. دا آسان عمل وکړئ، انشاءالله چې الله به د غاښ درد چې دی هغه ښه کړي. د آیات مبارک درته ویم او د دې د استعمال طریقه هم درته ښیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. سورة انعام آیات نمبر 67. د کوم یو انسان چې په غاښ باندې درد وي، نو دا آیات مبارک دی په یو وړوکي غوندې کاغذ باندې ولیکي او په کوم غاښ چې درد دی د هغې د لاندې دا دبه وکړي. انشاءالله چې الله به دې سره ښه کړي. اوس که دا عمل چاته ګران وي، نو یو بل عمل درته ښیم. هغه د سورة فرقان آیات نمبر 45. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو شاء لجعله ساکنا. او د سورة انعام آیات نمبر 13. وله ما سکن فی اللیل والنهار وهو السمیع العلیم. دا دواړه آیاتونه مبارکه دي اوه ځله ووایي او سورة فاتحه دي یو ځل ووایي. او د چا چې په غاښ درد وي هغه دې پې باندې دم کړي، انشاءالله چې الله جل جلاله به ښه کړي. او اوس درته یو دعا ښیم چې دا دعا دا د مجرباتو نه ده او ډېره زبردسته دعا ده. که دا دعا وویل شي او یو انسان پې باندې دم کړی شي، الله تعالی انسان ښه کوي. خو څنګه طریقې سره به استعمالو هغه هم درته ښیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد طاسیم میم کاف ها یا عین صاد حامیم عین سین قاف الله لا اله الا هو الحي القیوم اسکن. دا دعا چې کوم یو انسان ووایي او د شهادت په دې ګوته په دې مسواکه ګوته باندې دې شوف کړي او په کوم غاښ باندې درد دی په غاښ باندې دا راکاږي هغې سره دې میلو کړي. انشاءالله چې د دې دعا او د دې پاکو الفاظو او د دې کلماتو په برکت سره به الله جل جلاله د هغه انسان د غاښ درد چې دی هغه به ښه شي.